او د پاکستان ترمنځ د امنیتي مسایلو په اړوند ابتدایي بحثونه په کابل کې سوي وو. هلته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر صاحب ته بلنه ورکړل سوې وه چې هغوی یو سفر وکړي، ورته سفر پاکستان هیواد ته ولري. په هغه اساس باندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر پاکستان هیواد ته د سفر اراده وکړه او له یو کاري ټیم سره به ځي. د تجارت محترم وزیر صاحب به پکې وي، همداراز ځینې نور وزیر صاحبان هم پکې دي. هغوی به د پاکستان سره په هغو مخکو موضوعاتو باندې مطرح سوي وو او ابتدایي کار پې شروع د هغو د تعقیب په موضوع باندې کار کوي. او ډېره لویه مسله د موږ د پاکستان ترمنځ د تورخم او د چمن دروازې دي چې په هغو کې ستونزې ډېرې دي افغانانو ته. دا موضوع به تر جدي بحث لاندې نیسي. د افغانستان ترانزیت مسله ډېره مهمه ده، تر بحث لاندې به وي، حل لاره به ورته پیدا کوي. ورسره د افغان مهاجرینو زموږ د ناروغانو تګ راتګ چې هغوی ته سهولتونه عملا برابر سي. زموږ د همسایه هیوادونو د هندوستان تر مابین یوه ناسته ده. زموږ دریځ دا ده چې هره ناسته چې په سیمه کې د امنیت او اقتصادي رفاه لپاره کار کوي، موږ هغو ته خوشبینه یو، تشویش نه ځینې لرو، ځکه ټول هیوادونه د هندوستان په شمول اوس په دې باور دي چې افغانستان امنیت ټولو په ګټه ده، د افغانستان اقتصادي وده د ټولو سیمې په ګټه ده. نو موږ فکر کوو چې دوی به د دغو مسایلو په اړه باندې ناسمه پرېکړه نه کوي او د افغانستان او د موږ د دوی ترمنځ به اړیکې د پیاوړتیا دپاره کار وسي، هم په اقتصادي ډګر کې او هم په نورو اجتماعي برخو. هغه هیوادوال چې هیواد پرېږدي هغو ته موږ مکررا پیغامونه ورکړي دي او بیا هم د دې تربیون خبر ورکوو چې هیڅوک د افغانستان د فرار هڅه نه کوي. زموږ ټول هیوادوال زموږ ورونه دي، که هر توکم قوم پورې اړه لري او که هر حزب او ګوند پورې اړه لري او که هر څوک چې افغان وي، دا هیواد ده، باید په خپل هیواد کې پاتې سي. دغه لنډمهالي اقتصادي ستونزې دا د حل کېدو په حال کې دي. امید ورکوو چې د تشویش ونه لري ډېر او د هیواد پرېښودل د هیچا په خیر نه دي. دغه ځوانان او بااستعداده کسان چې بهر هیوادونو ته ځي، دوی د بااستعدادو کدرونو په شکل څوک هلته نه پېژني، بلکې د یو مزدورکار په حیث ورته ګوري. نو بناً دوی دپاره هم ښه نه ده چې لاړ شي تېښته وکړي له هیواده. زموږ پیغام ورته دا چې هیواد کې ستونزه نشته او باید دوی په هیواد کې پاتې سي. ځوانان دي، استعدادونه دي، زموږ سرمایه ده، د افغانستان نه ونوځي. بله موضوع د داعش په باره کې باید دا ووایو چې موږ ټولې لارې خلاصې دي. اول موږ باید دا تصریح کړو چې د داعش په افغانستان کې یادېږي دا کومه بهرنۍ پدیده نه ده چې د باندې خلک راغلي وي یا د عراق او د سوریې نه. افغانستان کې ځینو خلکو متاسفانه دی تاثر اخیستی او ځینې کړیو نه او ځینو جهتونو نه. زموږ بلنه ورته دا چې په افغانستان کې اوس اشغال پای ته رسېدلی ده، اشغالګر ځواکونه له افغانستانه وتلي، اسلامي حکومت جوړ سوی، د دې نظام د تقویې لپاره هڅې روانې دي، د علماو په سرکردګۍ کې رهبري روانه ده. نو دې هېواد کې ټول هغه اسلامي اصول عملي دي او عملي کېږي چې یو څوک د مسلمان په حیث باندې داعیه او د ارمان په شکل باندې پېژني. نو د جنګ، تشدد او تکفیر دپاره هیڅ ځای نشته او نه باید څوک دا هڅه وکړي. د استخباراتو لوی ریاست امنیتي او دفاعي سکتور سره په همغږي په دې توانېدلی چې د جرمونو خلاف جدي مبارزه وکړي او د هیوادوالو امنیت خوندي کړي. تیرو 3 میاشتو په دوران کې د هیواد په بیلابیلو ولایاتو او سیمو کې نږدې شاوخوا 600 تنه هغه کسان چې داعش ډلې ته منسوب وو او په دغه نامو یې وژنې کولې او د ځینې استخباراتي کړیو په مټ یې چاودنې، موټر بمونه پلانول، نیول شوي دي چې په هغوی کې د دې جرمي شبکو ځینې لوړپوړي غړي هم شته. دا مهال نیول شوي کسان په زندانونو کې دي او دوسیې تر تعقیب لاندې دي. په نیول شویو کسانو کې د دې جرمي ډلو لپاره تبلیغ کوونکي، مالي تمویلونکي، د هغوی د اړیکو مسؤلین، عملیاتي غړي او نور مهم کسان شتون لري. همدارنګه د امنیت ضد ډلو لوري په بیلابیلو ساحو کې پلان شوي ځینې موټر بم او واسکټ بم بریدونو له وړاندې کشف او شنډ سوي دي او د مخامخ نښتو عملیاتو په ترڅ کې 33 تنه مهم کسان هم وژل سوي او پاتې نور تش په نامو مسؤلین او غړي هم تر جدي څار او تعقیب لاندې دي. د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته د جنایي جرمونو سره د امنیتي سکتور جدي مبارزه د دې لامل شوي چې دا جرمونو کچه تر ډېره حده راټیټه کړي. په دې موده کې 2 تنه انسان تښتونکي استخباراتي منصوبینو له لوري نیول سوي دي او 12 تنه هغه کسان چې د پیسو په مقابل کې تښتول سوي وو، د اختطافګرو له منګولو ژغورل سوي دي
په خوندي او سالمه توګه بیرته خپلو کورنیو ته سپارل سوي. د وسلوالو غلو په برخه کې هم تر ډېره حده کار شوی او لسګونه غله له وسلو او نورو نظامي توکو سره یو ځای نیول شوي چې په مرسته یې د غلاو کچه په بېساري ډول راټیټه سوې ده. په سب کې د ګډ سوو مفسدو په برخه کې هم 2206 تنه نامطلوبو او بدنامو اشخاصو دوسیې او لیستونه موږ ته رارسېدلي دي چې له جملې 208 تنه له صفونو څخه ایستل شوي دي او د پاتې باقي کسانو په اړه یې جدي څېړنې او تحقیقات روان دي. همدارنګه 28 تنه هغه کسان چې جعلي رسمي پاڼې، پاسپورتونه او اسناد جوړول نیول سوي دي. د اسلامي امارت د استخباراتو لوی ریاست ویښ منصوبین به شپه او ورځ د مؤمنو هیوادوالو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي او له هیوادوالو نه هم دا هیله کوو چې د امنیت په برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د استخباراتو لوی ریاست د کشفي معلوماتو په خاطر باندې د 101 وړیا شمیره فعاله کړې ده. هیوادوال کولی سي 4 ساعته له موږ سره د 101 شمیرې لارې اړیکه ونیسي، د مشکوکو اشخاصو او تحرکاتو په اړه باندې موږ ته معلومات راکړي او موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې په وخت به د اسلامي امارت د استخباراتو لوی ریاست ځانګړي ځواکونه سیمې ته ځان رسوي او اجراءات به